سلامونه نیکې هیلې مې من خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مسعود ارزمان نن یو ځل بیا د سمارټ ساپ یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. نن لکه د وعدې سره سم موږ د فوټوشاپ CC کومه زده کړه چې په 40 جلسو کې مکمله کړې ده او اوس موږ غواړو چې په مکملو پروژو یا پروجیکټونو باندې کار وکړو. نو نن څلورمه پروژه ده د فوټوشاپ د ډیزاین د تطبیقاتو څخه چې په فوټوشاپ کې موږ کوم درسونه ویلو د هغو د تطبیقاتو په سلسله سره نن څلورمه جلسه ده او په نننۍ جلسه کې زه غواړم تاسو ته یو پوسټر ډیزاین کړم د فایټر لپاره یا هم د ورزش د مربوط چې موږ په هغو کې ډیزاین وکړو د ورزش لپاره. د ورزش هغه که هر ډګر کېدلی شي نو د هغو لپاره موږ ډیزاین کوو. د ټولو نه لومړی خبره چې زه له تاسو سره شریکم د دغو زده کړې ټول درسي مواد به له تاسو سره شریکي چې تاسو کولی شئ له ډسکرپشن څخه ترلاسه کړئ، هلته یې لینک موجود دی. دوهمه خبره دا چې دغه زده کړې ډېرې په ساده طریقې سره ثبت شوي دي. که چېرته تاسو ډېر درسونه کتلي وي د موږ د فوټوشاپ کوم درسونه چې وو هغه اساسات تاسو ته بیخي بهترینه ده او ښه خبره ده، تاسو به په هر څه باندې پوه شئ. خو بیا هم چېرته تاسو تېر درسونه نه وي کتلي موږ په ډېر ساده ډول سره دغه ډیزاینونه کړو تر څو پورې هغه اشخاص چې هغو د فوټوشاپ مخکوني زموږ درسونه نه دي کتلي هغه هم وکړی شي چې دغه ډیزاینونه وکړه په ډېر ساده ډول سره. نو په همدغه ډول سره موږ راځو دغه جلسه راپیل کوو. زموږ سره اوسئ. یو ځل بیا سکرین ته ښه راغلاست. لکه په تېره کې مې درته وویلې چې موږ نن غواړو په یو پوسټر باندې کار وکړو، یعنې مکمل یو پروجیکټ ډیزاین کړو. نو بیا هم یادونه درته کړم که چېرته زموږ تېر شوي درسونه چې د فوټوشاپ کوم اساسات وو هغه تاسو نه وي کتلي نو زه تاسو ته دا وړاندیز کوم تر څو پورې تاسو ولاړ شئ زموږ هغه تېر شوي کوم درسونه چې په 40 جلسو کې د فوټوشاپ مکمله زده کړه موږ چمتو کړی ده، یوټیوب کې موجود ده، کولی شئ له هغې څخه وینئ. ځکه په دغه جلسه کې زه نه غواړم چې په هر شي باندې زیات ډیټیلز یا هم زیات معلومات ورکړم. ډېر په چټکۍ سره غواړم دغه ډیزاین وکړم تر څو پورې د موږ او د تاسو د وخت ضایع نه وي شوي. نو راځو پیل یې کوو. د ټولو نه د مخکې زه غواړم چې یو نوی ډاکومنټ راواخلم. سمه ده، ریټ نیو باندې کلیک کړم. له دې سره زه یو مثالا یو په دغه اندازه باندې مثال په ډول سره 1.5 سل خو په سانتي متر کې سمه ده او 1.5 سل په سانتي متر کې یعنی 1.5 متر په 1.5 متر کې زه یو پوسټر جوړول غواړم. نور سیټینګونه ټول په خپل حالت باندې پرېږدم. سمه ده، دغو سیټینګونو په اړه موږ مفصل خبرې کړې وې په تېرو جلسو کې چې کوم موږ اساسات وو. نو راځو د ټولو نه د مخکې وګورئ. دلته موږ یو څه درسي مواد هم چمتو کړي دي د تاسو لپاره تر څو پورې تاسو بیا وروسته وکولی شئ چې هغه موادو څخه په استفادې تاسو په خپله په کور کې دغه ډول ډیزاین وکړئ. وګورئ دغه هغه تصویرونه دي چې موږ غواړو په دغه پروجیکټ کې کار کړو. نو کوشش وکړئ تر اخره پورې زموږ سره واوسئ. راځو پیل یې کوو. د ټولو نه د مخکې زه غواړم چې د شیپونو څخه په استفادې باندې یو شیپ جوړ کړم په نوي لیر کې. سمه ده، وګورئ د مثال په ډول سره راځم زه شیپ را اخلم. اوکې، په دغه ډول سره زه یو شیپ را اخلم مثلا په دغه اندازې سره. سمه ده، تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې اندازې په هغو کې وټاکئ، مشکل نشته دی. دغو شیپ ته زه غواړم چې تور رنګ ورکړم اما بدون له سټروک څخه. سمه ده، په دغه ډول سره راځو. وګورئ دلته کومې بټنې چې زه کېکاږم کولی شئ تاسې دلته د هغو کوم بټن چې موږ کېکاږو هغلته وګورئ، دو پریویو وګورئ. سمه ده، نو په دغه ډول سره یو څه را زوم کوم. کنټرول بټن نیسم. د کنټرول بټن په نیولو سره څه کېږي وګورئ. زه صرف د دغو نقطې څخه دغه انکر پوینټ څخه په دغه ډول سره یو څه تغییرات په دغه وړم پورته خواته وړم په دغه ډول سره. له دغې نه زه غواړم چې یو څو کاپیانې راواخلم. اوکې، وګورئ په دغه ډول سره. نو کولی شئ چې له دواړو څخه وروسته بیا یو کاپي راواخلئ یا هم کولی شئ چې له یو څخه کاپي واخلئ، خو صرف تاسو په د شیفت بټنه نیولې وي تر څو پورې په مساوي الفاصلو سره د کاپي شي او کوم مسیر یې چې دی په هغو کې تغییرات را نه شي، یعنې د خپل هغو مسیر څخه ونه وځي. سمه ده، اوکې. وګورئ اوس د ټولو نه د مخکې زه غواړم دلته بکګراوند راوړم. کوم بکګراوند چې موږ مثلا زه غواړم دغه بکګراوند ورته وکاروم. د بکګراوند راوړم دلته
موږ خپل فوټوشاپ ته د بیک ګراوند سایز یو څه کوچنی دی سمه ده په دغه ډول سره نو د بیک ګراوند سایز یو څه کوچنی دی اوکې موږ ډاکومنټ یو څه لوی نیولی دی په دې خاطر چې کیفیت یو څه ښه وي نو ځکه ځینې وختو کې یو څه وخت نیسي اوکې دا ټول شیپونه زه انتخابوم دې نه یو ګروپ جوړوم تر څو پورې موږ ته زیات مزاحمت سبب ونه شي وګورئ په دغه ډول سره اوس سی باندې کلیک کوم تر څو پورې زه مطابق د دغو تصویر چې کوم دی د دو خپل سکرین سیټ کړم په دغه ډول سره اوکې سمه ده نو اوس وګورئ زه غواړم دغه کوم بیک ګراوند چې دی دا ته یو څه ګریډینټ واچوم راځو دلته ګریډینټ باندې کلیک کړو په دغه ډول سره وګورئ دلته موږ د مخکې څخه دوی ته یو ډول ګریډینټ مشخص کړي دي چې هغه په دغه ډول دي په کې دوه رنګونه ډېر ساده ډول سفر شوي یو سور رنګ په لومړی ګریډینټ کې د خوا ته او کوم ښي طرف ته چې دی تور رنګ 100% انتخاب شوی دی صرف په اوکې باندې به کلیک وکړئ که چېرته تاسو غواړئ دوه رنګونه تغییر کړئ کولی شئ له دغه ځای څخه تغییر کړئ سمه ده نو زه نه غواړم چې دا رنګونه تغییر کړم زه غواړم چې دا رنګونه دي په همدغه حالت کې وي او کوم بلنډینګ موډ چې دی د تاسو باید په پین لایټ باندې وي سمه ده دلته پین لایټ په پیدا کړئ نور کوم بلنډینګ موډونه هم تاسو دلته کارولی شئ خو موږ غواړو چې اوس دغه ورته وکاروو سمه ده او په لاینر باندې باید تاسو کلیک کړی وي اوکې باندې کلیک کړو په دغه ډول سره اوکې وګورئ موږ یو ډول بیک ګراوند دلته سیټ کړله سمه ده اوس په دویم قدم کې وګورئ دغه کوم شیپونه چې موږ راخیستي وو دا تقریبا یو څه خیره توره راغلی دي سمه ده نو وګورئ راځو دو ته موږ ډراپ شاډو اچوو تر څو پورې دو ته یو شاډو ورکړو سمه ده مثلا شاډو په سپین رنګ کې ورکړو تر څو پورې وروسته معلومه شي په دغه ډول سره او کوم سایز چې دی یو څه کوچنی کوو او د سپریډ سایز هم یو څه کوچنی کوو تر څو پورې ډېر کمه اندازه هغلته معلوم شي په دغه ډول سره اوکې وګورئ سمه ده اوکې دلته که چېرته تاسو په بل موډ باندې وایي تاسو به نورمال باندې کلیک وکړئ کومه اوپاسیټي چې دا تاسو کولی شئ چې دلته زیاته او کمه کوئ په دې باندې موږ مفصل کومې جلسې چې ثبت کړي دي هلته موجودې دي کولی شئ له هغه څخه استفاده وکړئ سمه ده چې دا تاسو نه پوهېږئ راځو د کوم چې د کاپي لیر سټایل کاپي کوو اوس دغه ټول شیپونه چې کوم موږ د سلیکشن څخه پاتې دي یعنې غواړو چې دغه لیر ورته اپلای کړو دا سلیکټ کوو د سلیکټ لپاره چې غواړئ څو لیرونه سلیکټ کړئ شفت بټن او په هر لیر باندې کلیک وکړئ اوس تاسو کولی شئ چې دې ته پیسټ کړئ لیر سټایل وګورئ موږ ډېر په اسانۍ سره دلته لیرونه کوم لیر چې لومړي ته موږ اچولي وو دلته هم ورزیات کړل راځو د دې لپاره چې موږ بیک ګراوند دغه انتخاب شوله موږ دا داسې کوو چې دا د حرکت ونه کړه سمه ده دا بندوو راځو دغه شیپونه انتخابوو یو څه اندازې کوچنی کوم په دغه اندازې سره سمه ده نو دلته تاسو نور تغییرات هم پکې راوستئ چې د مثال په ډول سره که چېرته تاسو دا یو څه ډېر کچ کړي وي نو کولی شئ یو څه اندازه یې بېرته نورمال حالت ته کته خواته راولئ په دغه ډول سره انټر بټن باندې کلیک وکړئ سمه ده راځو په دویم قدم کې راځم دلته په د لیرونو کوم ترتیب چې دی مهم دی موږ د لیرونو په درس کې ویلي وو کولی شئ له هغې څخه استفاده وکړئ سمه ده راځم دلته یو نوی لیر اخلم خو د دغو شیپ نه هم بره خواته شیپونه چې کوم وو موږ هغه په یو فولډر کې اچولي وو او غواړم چې هغه فولډر اوس بند کړم په دغه ډول سره سمه ده دلته یو نوی لیر رااخلم اوکې په دغه لیر کې تور رنګ موږ اچوو سمه ده تور رنګ په دغه ډول سره وګورئ موږ یو نوی لیر راوسته په هغو کې مې تور رنګ واچوه راځو فلټر ته او راځو رینډر ته سمه ده وګورئ دلته مختلف کوم افیکټونه موجود دي د هر یو نه تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ سمه ده راځو دلته یو ډول رڼا یا روښنایي دلته ورکوو وګورئ دلته مختلف ډولونه شته دي چې غواړئ تاسې هر یو ټاکلی شئ سمه ده نو زه په لومړي کې غواړم چې دغه ورته وټاکم په دغه ډول سره اوکې وګورئ یو څه ښه اوکې انټر باندې کلیک کړم یا هم اوکې باندې کلیک کړو
منتظر کېږو. وګورئ هغه افیکټ چې وه هغه اپلای شوله. اوس څه کړو دغه کوم لیر چې دی دا د ټولو لیرونو پورته خواته وړو. سمه ده؟ وګورئ د ټولو لیرونو پورته خواته ولاړله، یعنې په ګروپ کې هم د ټولو لیرونو پورته شوله. سمه ده؟ په دغه ډول سره اوس وګورئ کله چې تاسو په دغه لیر باندې کلیک وکړه تاسو به راځئ د دو بلینډینګ موډ چې کوم دی هغه به په سکرین یا هم په کالر دلته چې کوم هر یو ښه راتله روښانه راتله کولی شئ له هغې نه استفاده وکړئ. مختلف ډولونه دلته موجود دي. او د مثال په ډول سره راځم زه په سکرین باندې یا هم سکرین باندې اوکې په سکرین باندې زه کلیک کوم. وګورئ دغه لیر دلته موږ ته اپلای شوی دی. سمه ده؟ اوس د دغو لیر یو څه اندازه چې ده هغه ورته کوچنی کومه په دغه ډول سره. اوکې وګورئ انټر باندې کلیک کوم. د دونه تاسو کولی شئ چې کاپیانې هم راواخلئ، مثلا دلته یې هم وکاروئ په دغه ډول سره، او یو بله کاپي را اخلو مثال په ډول سره دلته یې کاروو. نو کوشش مه کوئ چې تاسو ډیزاین د ډېر فول وي یا د ډک وي. سمه ده؟ نو راځو یو بله کاپي هم را اخلم مثلا په دغه ساحه کې یې اچوم په دغه ډول سره. اوکې کولی شئ له دې نه هم یو ګروپ جوړ کړئ کنټرول جې. سمه ده؟ تر څو پورې تاسو لیرونه ډېر زیات نشي سبب ته زیات خسته‌توب یې تاسو نشي یا ځینې وخت تاسو نه کوم لیرونه چې وي هغه ورک وي. نو سمه ده؟ وګورئ راځو دا لیر هم بندیو ګروپ بندیو بخښنې سره. په دویم قدم کې وګورئ راځم زه تصویر را اخلم مربوط تصویر. وګورئ موږ تصویر دلته اچوو را اخلي په دغه ډول سره. سمه ده؟ اوکې لیر تصویر چې کوم دی تیار پی ان جي شوی دی، یعنې کوم بیکګراوند دی چې دی هغه له منځه وړل شوی دی. په دې خاطر باندې موږ له دغه تصویر موږ انتخاب کړه، خو سایز یې یو څه کوچنی دی. سمه ده؟ کومې بټنې چې زه په هغو باندې کلیک کوم کولی شئ تاسو هغه بټنې وګورئ. سمه ده؟ په کومه ریویو چې دلته تاسو ته ښکارول کېږي. اوس ولې موږ ته دغه شیپونه انتخابي؟ ځکه د موږ کوم دغه تصویر چې دی دغو ګروپ نه ښکته دی. نو راځو لومړی خو هغه ګروپ بندیو په دغه ډول سره، یا کولی شئ دغه ګروپ اوس بند کړئ. سمه ده؟ وګورئ یو څه اندازه یې کوچنی کوو. موږ د فوټوشاپ مکمل اساسات تدریس کړي دي. سمه ده؟ نو اوس غواړو دغو اساساتو په تطبیق سره موږ ځینې پروژې ډیزاین کړو. په دې خاطر باندې موږ کوشش کوو په هفته کې 2-3 ډیزاینونه وکړو مکملې پروژې. سمه ده؟ نو که چېرې تاسو د موږ مخکوني درسونه نه وي کتلي نو کوشش وکړئ هغه درسونه تاسو وګورئ. راځو سلیکشن ته. خو د کوم سلیکشن نه استفاده کړو؟ سمه ده؟ د پالیګون سلیکشن څخه استفاده کړو. په تېرو جلسو کې موږ ویلي وو کوم اساسات چې د فوټوشاپ وو، ځکه دغه سلیکشن دلته موږ سره ډېره مرسته کوي. اوکې وګورئ تاسو به په مربوط لیر باندې وئ، اوس به بک سپیس باندې کلیک وکړئ تر څو پورې هغه بیروني مساحه چې ده هغه له منځه ولاړه شي په دغه ډول سره. راځو یو څه خپل سکرین یا هم هغه مقري ساحه چې ده یو څه شاته وړو. راځو یو څه اندازه ټکسټ هم دلته کاریو. د مثال په ډول سره ټکسټ مثلا لوبه دی، دوی ترمنځ لوبه ده، یو څه اندازه د فونټ یې مثلا تر شپېتو پورې رالویومه. د مثال په ډول سره د دې لوبه مثلا 15 د فبروري ده. سمه ده؟ په دغه ډول سره زه لیکم. یا کولی شئ دغه دوه کوم وروستي حرفونه چې دي هغه په کوچنیو حرفو باندې ولیکئ. 2022 کال. سمه ده؟ دغه هغه تاریخ شوله چې مثلا په دغو تاریخ باندې به دا لوبه کېږي. کوشش وکړئ تاسو مطابق د مثلا غواړئ چې د چپ لاس نه ښي لاس ته دغه لیکنه وشي. نو کله چې تاسو دا لویوئ یا یې هم کوچنی کوئ نو دا به د تاسو سره یو ډول مرسته کوي تر څو پورې ډېر په اسانۍ سره هغه کې تغیرات راوړئ. د هغو کوم فونټ چې دی د هغو په اندازه کې وګورئ. صرف دې سره د چپ نه ښي لوري ته دغه کوم ټکسټ چې دی بخښنې سره دا لویېږي. سمه ده؟ اوکې په دغه ډول سره مثلا دا ټکسټ موږ دغو اندازې پورې لویوو تر څو پورې د دغو شیپ سره یو ځای شي یا هم یو شکل شي ورسره. وګورئ دلته اوس یوه ستونزه چې موجوده ده هغه څه ده
شیپ ته په کتو سره دا څنګه دی سم نه راځي. نو راځو صرف په کنټرول باندې کلیک کوو او خپل شیپ له دغه انکر پوینټ څخه راڅخلی کوو، رانیسو یې په دغه ډول سره یې پورته وړو تر څو پورې مطابق د دغو بل شیپ سي. په دغه ډول سره وګورئ یو څه اندازه ښکته په دغه ډول سره انټر باندې کلیک کوو. سمه ده. راځو مثلا یو بل اندازه دوته ټاکو یا یو بل ټکسټ هم دلته ورته اډ کیو په همدغو سټایل باندې، خو دلته تاسو باید یوې نقطې ته پام وکړئ. سمه ده. کوم فونټ چې تاسو نیولی هغه به په دوه حصو باندې ویشئ. سمه ده. کله چې په دوه حصو باندې تاسو ویشله یعنی فونټ باید 2x وي په اندازه کې د کوچنیوالي او لویوالي، خو ځینې وخت هغه هم جوړ نه راځي، نو بیا خیر دی یو څه تغییرات تاسو کې راوړلی شي. نو وګورئ موږ دا په دوه باندې تقسیم کو تقریبا 2 به راځي. نو په 2 فونټ کې موږ دا نیسو په دغه ډول سره. سمه ده. اوس مثلا په دوه کې ټکسټ ورلیکو. سمه ده. ټکسټ په څه ډول ولیکو؟ مثلا افغان یا هم فایټر. سمه ده. بیا به ور ولیکو فایټر نیم. وګورئ اوس یو څه ټکسټ څنګه شوله؟ لوی شوله. سمه ده. نو چېرته نوم یعنی کیدای شي تاسو نوم غټ وي، نو بیا کولی شي یو څه اندازه خپل هغه د لیکنې کوم فونټ اندازه چې د هغه یو څه کوچنی کوي. سمه ده. نو زه نه غواړم چې دا کوچنی کړمه، زه راځم صرف دغه ساحه پاکومه په دغه ډول یې لیکم. سمه ده. ځکه مطلب له دې نه هم اخیستل کېږي چې مطلب څه شی دی. سمه ده. فایټر نیم دی. راځو اوس یو څه اندازه کوچنی کړو، یعنی کومه لیکنه چې پورته ده مطابق دغو لیکنې باید زموږ دغه دومره لیکنه راشي، ځکه هغه تقریبا ټایټل توره راځي. نو په دې خاطر باندې سمه. اوکې انټر. راځو یو ګروپ موږ هایټ کړی وه. سمه ده. هغه د دغه ګروپ وه. کولی شئ دلته له دغې نه هم استفاده وکړئ د مثال په ډول سره په دغه ډول سره. وګورئ 15. خو تاسو کولی شئ چې دو اوپاسیټي یو څه ورته ډاون کړئ یا هم یو څه ښکته راوړئ په دغه ډول سره. اوکې یا هم یو څه به پورته یوسو. نو راځم یو څه یې رازوم کومه په دغه ډول سره. اوکې وګورئ هغه مربوط شیپ زه انتخابوم. سمه ده. کوم شیپ؟ ولې دلته شیپ نه انتخابوي؟ ځکه زموږ ټکس چې دی په لیارو په ترتیب کې پورته دی. سمه ده. نو که زه چېرته راشم دلته کلیک وکړم ګروپ، په ګروپ کې څلورم لیر دی. دلته وګورئ چې دا موږ ته انتخاب شوله. اوس زه صرف په دغو بارډر باندې کلیک کړم تر څو پورې موږ ته دغه لیر انتخاب شي په دغه ډول سره. نو یو څه اندازه را کوچنی کوم په دغه ډول. اوکې وګورئ او یو څه اندازه نور یم هغه کوم اوپاسیټي چې دا پورته وړم تر څو پورې معلوم شي، یا یې هم 100% کوم. سمه ده. راځم له دې نه یو بله کافي هم را اخلم. اوکې ډیلیټ. راځو دغه کوم لیر چې وه له دغې لیر نه زه یو بله کاپي هم را اخلم. سمه ده. کنټرول سی یا کنټرول جی چې سمدلاسه د هغو یو بله کاپي تاسو ته اخیستل کېږي. سمه ده. راځو دلته مثلا په دغه ډول سره په دغه فایټر کوم پورتنۍ ساحه چې ده په دې باندې دی دا وي. په دغه ډول سره وګورئ ډیزاین تر اوسه پورې ساده دی او یو څه کار کې پاتې دی. نو کوشش کوو تر څو پورې هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه هم ترسره کړو. سمه ده. راځو وګورئ د مثال په ډول سره کوم دغه کوم ګروپ چې دی دا هم څنګه کوم لاک کوم یې تر څو پورې موږ ته مدت کار کوم ساحه چې ده هغه موږ ته یو څه فراخه شي. سمه ده. دغه شی پورته که وګورو دا یو څه ډېر پورته خواته کاږه شوي دي. نو یو اندازه مسې یو څه اندازه یې ښکته په دغه ډول راوړم. سمه ده. او یو څه اندازه یې پورته د شیفت بټن څخه په استفاده وړم په دغه ډول سره. وګورئ دلته یو څه تغییرات اوس راڅرګند شول. سمه ده. هغه تغییرات به زه تاسو ته وښیم. هغه دلته وګورئ دغه کومه ساحه چې موږ کټ کړې وه هغه یو څه بیرون خواته راغله. سمه ده. د کوم مکمل ډیزاین چې موږ کړی دا یو څه پورته وړم. راځم دلته دغه ساحه هم کار کوم تر څو پورې دم جوړ شي.
راځو په دې باندې کلیک کو. مثلا دلته موږ چې تاسو نمونه ورکړی وي نو کله چې ډیر په اسانۍ سره تاسو خپل لیر پیدا کړئ. دا د لیر 3 په نامه باندې دی. سمه ده وګورئ لیر 3 په نامه باندې دی. غواړم چې دا یو څه اندازه دغه کومه ساحه چې دا د کټ کړم په دغه ډول سره. وګورئ چې تاسو په یو لیر باندې وای نو د بل شوغه مکه چې بل شابه کټ شي. صرف بیا مغه مربوط لیر کې کومه ساحه چې تاسو سلیکټ کړئ صرف په مغه کټ کیږي. نو صحابه تاسو نه کټ کیږي. سمه ده په دغه ډول سره. راځو د مثال په ډول سره بل یو دلته راځم دا ګروپ بندوم. اوکې په دغه ډول سره او دغه کوم ګروپ چې موږ لا کړای دی دا هم بندوم چې پوری مختلف لیرونو ساحه پراخه وسی. راځو دلته یو نوی لیر اخلم. مثلا په غونوي لیر کې تور رنگ کاروم په دغه ډول سره. سمه ده. نو کله چې موږ په دې کې تور رنگ وکاروله هغه کوم شیپونه چې دي هغه ډیر ښه پر روښنایي ډول سره ښکاري. خو هلته وګورئ کوم بیکګراوند چې موږ یا کوم ګروپ چې موږ لاک کړی و د لاک نه وباسو. وګورئ په دغه ډول سره او دغه کوم لایټونه چې موږ دلته کارولي وو غواړو چې هغه بیرته هغه خپل نورمال حالت ته یوسو په دغه ډول سره. سمه ده. وګورئ ځکه دا تغییر ځکه د وخوړله چې موږ مخکې په هغو کې یو څه تغییرات راړل د هغو هغه کوم موقعیت چې وه تغییر یې وخوړله. سمه ده. نو ځکه تغییرات په دې کې یو څه راغلل. راځو دلته دغه هم پورته خواته راوړو. دغه کوم شیپ چې وه په دغه ډول سره. په اوس وخت کې موږ د الستریټور کورس هم را پیل کړی دی چې کولی شئ تاسو زموږ سره هغه هم تعقیب کړئ ځکه دوم کوم پروګرام چې دی مهم پروګرام د ډیزاینینګ په برخه کې هغه الستریټور دی چې لومړی فوټوشاپ هغه موږ تدریس کړی دی. سمه ده. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې هغه هم وګورئ. سمه ده. اوکې راځو په دغه ډول سره دا دلته پرېږدو. ښه راځو بیرته دغه کوم ګروپ چې دی دا بندیو په دغه ډول دغه آیکن باندې کلیک تر څو پورې دا موږ بند کړو. کنټرول صفر باندې کلیک کوم. راځم دا موږ یو نوی لیر اخیستی وه. راځو بیا فلټر ته. سمه ده. په فلټر کې په رینډر باندې سمه ده مثلا کلاودز وریځې په دغو شیپ کې کوم چې د تور وه په دې کې مثلا د وریځو توره کوم ډیزاین چې دی هغه موږ ته وکړه. سمه ده. راځو وګورئ دلته موږ ته په دغه ډول سره یو شیپ جوړ شوله. راځم په دې کې زه مثلا په سکرین لایټین باندې کلیک وکړم. دلته کولی شئ تاسو مختلف بلینډینګ کوم موډونه چې وو هغه وګورئ. وروسته د هغو نه تاسو مثلا هغو ته یو ډیزاین وټاکئ چې هر یو د تاسو خوښ شوله. سمه ده. نو زه ګورم هر یو ګورم چې کوم یو دوی ته ښه راځي. سمه ده. مثلا په پین لایټ باندې که زه کلیک وکړم پین لایټ کې سم نه راځي. نو راځو مثلا دلته راځو بیرته همدغه لایټین کې یو انتخابوو ځکه دلته تقریبا یو څه نسبتا نورو ته ښه راځي. سمه ده. اوکې وګورئ ډاج. سمه ده. راځو په کلر ډاج باندې کلیک کوم. اوس د دغو کومه اوپاسیټي چې دا یو څه یې راښکته کوو یا بدون له دې نه ځکه چېرته کنټرول زاید باندې کلیک وکړم دغه شیپ چې کوم دی خپل نارمل حالت ته یې راولم. راځم بیا دلته موږ په هغه باندې ورته کلیک وکړو. په دغه کلاوډ د کوم بل فلټر چې هغه په دې باندې موږ کلیک ورته. په دې سره به موږ ته یو بل ډول شیپ جوړ شي یا به هم یو ټیکسچر جوړ شي. سمه ده. چې بیرته راځو موږ مثلا په کلر باندې کلیک وکړو. وګورئ اوپاسیټي یو څه اندازه راښکته کوو په دغه ډول سره. اوکې سمه ده. نو دا هم تر دې ځای پورې. راځو په دویم قدم کې که غواړئ تاسو خپل کوم ټکسټ چې دی هغې ته مثلا یو بارډر ورکړئ هم تاسو کولی شئ هغو ته بارډر ورکړئ. خو د موږ ټکسټ تقریبا دلته یو څه سم نه ښکاري. نو زه کوشش کوم یو ځلې وګورم تر څو پورې دوی ته کوم ډراپ شیډو یا بارډر موږ هغو ته ورکړو چې په هغو په ذریعه باندې یو څه صاف راشي. د مثال په ډول سره تور کوم ډراپ شیډو دا هم یو بل رنګ هم پکې ګورو. په دغه ډول سره زیړ رنګ هم پکې ګورو. نو تور رنګ نو د ما په نظر باندې تور رنګ به دلته یو څه ښه راشي. راځو یو څه اندازه یې که رالوی کړو سایز یې چې دی په دغه ډول سره. اوکې
ډیر په نورمال ډول سمه ده، یعنې ډیر باید ډیر هم نشي. سمه ده، کولی شي تاسو له دغه ځای نه هم استفاده وکړئ. مثلا 20 پوینټ دلته ورته یا پکسل ورته انتخابوم. له دې نه موږ کافي رااخلو، لکه په تیر کې مو ویلې کافي لیر سټایل، او راځو دغه کوم دوم ټکسټ چې دی موږ دې ته یې پیسټ کوو. وګورئ پیسټ لیر سټایل په دغه ډول سره. سمه ده. نو په دوم کوم مهمه خبر چې دلته د مثال په ډول سره لوګوګانې دي. زه یو لوګو را اخلم، مثلا دلته په دغه ډول سره. اوکې، خو په سره رنګ کې فل کوم چې دی هغه سور رنګ کې زه ورته انتخابوم. ټکسټ هم ورته را اخلم، مثلا په ټکسټ کې ورته سازمان چې د HFC دی دغو لیکنه دلته اچوم په دغه ډول سره. وګورئ اوکې، منتظر پاتې کړئ تر څو پورې د پروسس تر سره شي. وګورئ په دغه ډول سره کولی شئ تاسو له خپلو کوم ایروز کې چې هم بټن دي له هغې نه هم استفاده وکړئ. راځو یو څه اندازه دغه را زوم کوو تر څو پورې موږ وکولی شو دلته یو ښکلی ډیزاین ورکړو. یو څه اندازه یې پورته وړو، سمه ده، او دغه شیپ هم مثلا تر دغه اندازې یا هم تر دغه اندازې پورې راوړو. سمه ده، په دغه ډول سره یو څه اندازه وګورئ راځو زوم کوي، یعنی د دغو اچ څخه او د دغو اف څخه کوم تر دغه ساحې پورې په انټر باندې کلیک کړو. وګورئ دا یې هم لوګو. وګورئ دوم قدم کې د مثال په ډول سره زه راځم یو بل ټکسټ را اخلم، په هغو کې لیکم لایف. سمه ده، په دغه ډول سره. اوکې، یو څه اندازه یې هم را کوچنی کوو. اوکې، انټر. کومې بټن چې زه کېکاږم یا د هغو نه استفاده کوم یا کوم شارټکټ کیز چې دي کولی شئ تاسو هغه هلته پریویو کې وګورئ. لایو دغو پونټ سایز اندازه 100 مثلا یو څه له 10 یې ونیسه، نو موږ به په یو مثلا په 500 باندې ونیسو. سمه ده، لایف په دغه ډول سره. او مثلا لایف اوکې یو نوم ورکوم، سمارټ سافت ټي وي. وګورئ اندازه د فونټ ډېره لویه ده، نو کوشش وکړئ تر څو پورې اندازه د فونټ یو څه راښکته کړئ، مثلا په دغه ډول سره. یعنی مطابق دغو ټایټل باید وي. نو نسبتا لایف ټایټل دی سمارټ سافت ده. سمه ده. راځو لوګوګانې هم راخلو، مثلا دغه لوګوګانې دي د MMA لپاره، دغه لوګوګانو نه هم استفاده کړو. اوکې، نو تاسو کولی شئ خپلې لوګوګانې په هغو کې وکاروئ، هېڅ کوم تاسو ته کوم مخنیوی نشته. سمه ده، منتظر پاتې کېږي تر څو پورې لوګوګانې دلته راشي. هغه فایل یو څه لوی دی نو په دې خاطر باندې یو څه وخت کېدای شي ونیسي زموږ نه. سمه ده. راځو دا لوګوګانې مثلا انتخابوي ټولې او یو څه اندازه یې کوچنۍ کوو، همدلته یې موږ ترتیبوو. اوکې، په دغه ډول سره دا دوې لوګوګانې را اخلو مثلا په دغه ډول. اوکې، راځو خپل هغه ډیزاین ته یې وړو. لوی وي شارټکټ کوم شارټکټ کې چې دي کولی شئ تاسو یې وګورئ هلته. کنټرول زید ګورئ، شیفت آلټ تر څو په مساوي ډول سره دا رالوی شي، یعنې هغه کوم کیفیت چې لري هغه خراب نشي. په دغه ډول سره انټر باندې موږ کلیک کوو. سمه ده. نو د مثال په ډول سره دغه لوګوګانې دي چې مثلا د دو سازمان کوم
پیروي یې کړې یا هم دغو څه یو څه مالي مرستې کړې دي. سمه ده. نو تاسو کولی شئ دلته مختلفې لوګوګانې واچوئ، خپل لوګوګانې پکې واچوئ چې مربوط دي هغو کاروبار د تاسې راځي. راځو په دوم قدم کې د سوشل میډیا آیکنونه کوم چې دي هغه هم دلته اډ کړي وو، مثلا له دغه څخه استفاده کړو. سمه ده. اوکې وګورئ چېرته تاسو خلاص شوي فایلونه یې لرئ، کولی شئ تاسو له هغې نه هم استفاده وکړئ، کوم مخنیوی نشته دی. سمه ده. نو د موږ سره فعلا کوم درسي مواد چې موجود دي موږ صرف غواړو له هغې نه استفاده وکړو. راځو د دو بکګراوند له منځه وړم په دغه ډول سره. نو راځو صرف مثلا دغه یو کتار کې چې کوم آیکنونه دي څلور دانې صرف نو غواړو چې همدغه موږ کار کوو. نو تاسو کولی شئ چې هر یو ورته وټاکئ یا انتخاب یې کړئ او استفاده وکړئ ترې نه. سمه ده. راځو یو اندازه یې را لوی کوو په دغه ډول سره. اوکې شیفت الټ بټن باندې کلیک کوو تر څو پورې هغه په مساوي ډول سره را لوی شي، یعنې کوم هغه ظاهري خاصیت چې دی یا جګوالی او لویوالی چې دی هغه باید له لاسه ورنه کړي. سمه ده. راځو یو څه اندازه نور هم کوچنی کوو په دغه ډول سره. اوکې انټر باندې کلیک کوو. سمه ده. راځو دلته یو ټکسټ راخلو، مثلا دلته موږ ټکسټ په دې ډول راخلو چې www.smartsoft.com. سمه ده. نو یو ادرس دی، مثلا دغه لوبه تاسو کولی شئ له دغه ادرسونو څخه تعقیب کړئ چې هغه یوټیوب د انسټاګرام او همدغه ډول ګوګل دی. اوکې موږ فایل یو څه لوی انتخاب کړی، نو په دې خاطر باندې کمپیوټر یو څه کمزوري اختیار کړې ده. سمه ده. یو څه یې را زوم کوو په دغه ډول سره. کنټرول کوم چې دی پلاس او ماینس څخه تاسو استفاده کړلی شئ. اوکې کنټرول زید وګورئ. راځو بیا دلته ټکسټ لیکو موږ خپل مثال په ډول www.smartsoft.com کمپنی ورسئ چې تاسو لیکئ. ښه وګورئ یو څه اندازه یې فونټ لویوو تر څو پورې د دغو آیکنونو سره مطابق راشي یا هم دغو سره مساوي باید راشي. سمه ده. راځو اوکې وګورئ دلته موږ دا په دغه ډول ټاکو یو اندازه یو واحد د دغو کوم فونټ چې دی نور هم اندازه یې ورته لویوو. اوکې ډبل کلیک تاسو کولی شئ چې یې وکړئ یا هم له دغه کوم تمنیل چې دی په دې باندې ډبل کلیک وکړئ. وګورئ یو واحد یو دېرش. وګورئ لاندې کوم د سوشل میډیا آیکنونه چې دي دلته کوم بارډرونه چې ورکړل شوي موږ غواړو د بارډرونو له منځه یوسو تر څو پورې ډیزاین یو څه ښکلی راشي. تاسو به صرف په همغو مطلوب کوم آیکنو مطلوب لیر چې دی په هغو باندې به کلیک وکړئ او د میجیک څخه به استفاده وکړئ. په دغه ډول سره وګورئ هغه مربوط لیرونه به پاک شي. نو که چېرته تاسو غواړئ د مثال په ډول سره چې کوم په دغو لیر مربوط لیر کې تور رنګ چېرته دی هغه د ټول له منځه لاړ شي، نو کولی شئ له دغه ټیک څخه په استفادې دا کار هم وکړئ. خو هم موږ دا کار اوس نه کوو. سمه ده. ځکه هغه آیکنونه چې دي باید یو څه ښکلي راشي. نو وګورئ کنټرول زید باندې کلیک کړم یو څه اندازه دغو هغه فوکس چې دی هغه یو څه لویوم. اوس په دېرشو کې دی مثلا زه 50 ته کوم تر څو پورې تور رنګ چې کوم دی هغه په مکمل ډول سره له منځه ولاړ شي یا یې له منځه یوسي. سمه ده. وګورئ په دغه ډول سره. نو کوم هغه ساده ساحې چې پاتې دي کولی شئ تاسو هغه په خپله د برش څخه په استفادې یا هم د ریسر څخه په استفادې هغه پاکې کړئ. سمه ده. وګورئ په دغه ډول سره اندازه یو څه را کوچنی کومه، یعنی موږ اوس وخت نه لرو. سمه ده چې موږ په دې باندې هم کار وکړو ځکه دا ویډیو ډېره لویېږي، نو نه غواړم چې دغه جلسه دې ډېره اوږده شي. سمه ده. دا موږ په دغه خپل آل باندې پرېږدو. نو اوس نسبت هغو نورو شیپونو لوګوګانو ته دا ډېر لوی دی ځکه سوشل میډیا کوم اکاونټونه یا د هغو ادرسونه چې دي هغه باید کوچني وي ډېر. سمه ده. تر هغه حده چې هغه صرف معلوم شي. نو موږ دواړه کلیک کوو، په دواړو باندې کلیک کوو یا هم سلیکټ کوو او دواړه په مساوي ډول سره هغه کوچني کوو. کوم شرکټ کې یا هم د کوم کیبورډ کې د کوم بټنو څخه چې ما استفاده کړې هغه تاسو هلته پریویو کې لیدلی شئ. سمه ده. دغه ټکسټ یو څو اندازې ښکته ورته راوړو په دغه ډول سره.
سمه ده نو ګورئ ډیزاین تقریبا تر یو حده پورې اماده شوی دی نو زموږ ډیزاین چې دی تقریبا تر یو حده پورې مکمل شوی دی راځو په کوم څه چې پاتې دي موږ ګریډینګ کې څه تغییرات راوړو تر څو پورې بیکګراوند یو څه صاف شي هغه کومه لیکنه چې موږ لیکلې ده سمه ده وګورئ دلته اوپاسیټي یو څه ښکته ده غواړم د دې اوپاسیټي یو څه پورته یوسم تر څو پورې هغه لیکنې په سم ډول سره هلته معلومې شي وګورئ په دغه ډول سره اوکې او دلته په ګریډینګ کې یو څه تغییرات هم راوستل غواړم په دغه ډول سره وګورئ دغه کوم توره ساحه چې ده یو څه د ګریډینګ اندازه کې یو څه رالویو په دغه ډول سره وګورئ هلته به اوس په اتوماتیک ډول سره په هغو کې په خپله تغییرات راسي وګورئ اوکې یو څه یې اندازه نوره هم رالویو په دغه ډول سره تر 90 پورې یا یې هم که سل کړو وګورئ څه پېښېږي په دغه ډول سره به ډیزاین ډېر ښکلی راشي خو سل د ما په اند باندې ډېر هم ښه نه ده خو که 95 یا 96 یې کړو هم ډېره به بده نه وي په دغه ډول سره وګورئ نو زموږ ډیزاین تقریبا اماده شوی دی نو که چېرته تاسو غواړئ چې د دغو پروجیکټ ترلاسه کړئ نو کولی شئ زموږ کوم د ډسکرپشن کې چې دغو لینکونه موجود دي د هغو څخه استفاده وکړئ تر څو پورې تاسو د دغه پروجیکټ هم ترلاسه کړئ د ځانو لپاره یا هم د نورو لپاره تاسو دغه ډول پروجیکټونه جوړولی شئ سمه ده نو که یو څه اندازه په ګریډینګ کې تغییرات راولو نو ډېره به بده نه وي مثلا دغه 4 کیو وګورئ په دغه ډول سره تر څو پورې شاته کوم بیکګراوند چې دی هغه هم یو څه اندازه معلوم شي نو خدای دې وکړي چې له دغه څخه تاسو یو څه زده کړي وي نو که چېرته تاسو په ځینو ځایو کې د دغو ډیزاین په کړلو کې له ستونزو سره مخ شوي وئ کولی شئ تاسو د کوم تېر درسونه چې دي هغه وګورئ ځکه موږ فوټوشاپ مکمل تدریس کړی دی اوس غواړو د هغو کوم ډیزاینونه چې دي په دغو تطبیق وکړو په دغو کې نو خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ترې زده کړي وي نو دغه به زموږ د نننۍ ورځې جلسه د ډیزاین جلسې موږ په هفته کې 2 ځلې ثبت کوو نور د الستریټور او د ویډیو ایډیټینګ درسونه دي نو کولی شئ تاسو هغه هم له موږ سره تعقیب کړئ سمارټ سافټ یوټیوب چینل څخه تاسو کولی شئ دا هر څه ترلاسه کړئ بالکل په وړیا ډول سره نو دغه وه زموږ نننۍ جلسه که چېرته هم خوښه شوې وي کولی شئ درسته لایک یې کړئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسې په پاک رب سپارم هېڅ چارې ولرئ د خدای په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ